د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې د طبیعي پیښو د زیانمنو لپاره مرسته شوي غنم ورک نه دي بلکې پر مستحقو کسانو ویشل شوي او دغه لړۍ دوام لري. په ورته مهال د دغه ولایت مدني فعالان وایي چې ولایتي اداره دې د غنمو د راپورته شویو شکونو په اړه ولس ته ځواب ووایي. د پکتیکا ولایت مقام استازي محمد عارف کټوازي نن په دې اړه په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې په دې وروستیو کې په ولایتي اداره نیوکې وي چې ګواکې مرسته شوي 80 ټنه غنم ورک شوي دي. هغه ویل چې په ولایتي اداره پورې شوي تورونه حقیقت نه لري او دا کار د امتیاز غوښتنې په موخه ترسره شوی. ولایتي ادارې په اساس باندې موږ تاسو ته اطمینان درکوو چې دوی سره نه کولی شي دوی چې کوم شواهد لري تاسو په حضور کې موږ هغه عدلي او قضایي ارګانونو سره شریک کړو که چېرته دوی په دې باره شواهد لري خو دوی نه شواهد لري نه اسناد لري نه هېڅ هغه لري فقط منفي پوسټونه. د پکتیکا ولایت د کرهڼې رئیس ابوبکر او له پیښو سره د مبارزې رئیس علي آقا په دې اړه وویل چې هیڅ ډول غنم ورک شوي نه دي بلکې د ولایتي ادارې او طرز العمل سره سم یې په ولسوالیو ویشلي دي. ولسوالۍ کې چې دا غنم توزیع شوی دی دلته د ولایت مقام لخوا هیئت ټاکل شوی دی د هیئت په حضور داشت کې دا غنم توزیع شوی دی. هیڅ غنم ورک شوی نه دی او نه د کومو ولسوالیو څخه هم ورک شوی دی. شاید د یوې ولسوالۍ څخه هم یا کم شوی یا زیات شوی یا بل چا ته ورکړل شوی هغه هم د دې ولسوالۍ وي یا د دې مرکز وي. مدني فعالانو محمد الله همتیار او عظمت کټوازي ویل چې د خلکو په منځ کې د ورکو شویو غنمو خبره متل ګرځېدلې نو ځکه د ولایتي اداره خلکو ته قناعت ورکړي چې د دریو ولسوالیو غنم څنګه او چیرته توزیع شوي دي. هغوی وویل چې د غنمو د ویش ځنډ خلک اړ کړل چې خپل اواز پورته کړي. 340 ټنه غنم باید ټول خرڅ شوي وای ولې 260 ټنه خرڅ شوي دي. په دغو باندې موږ ملاحظات لرو ولایتي ادارې او مربوطه ریاستونو تر اوسه پورې موږ ته قانع کوونکي ځوابونه او معلومات نه دي راکړي. ولې سوال دلته پیدا کېږي هغه 80 ټنه غنم چې ګرځول شوي دي دولت یې په دې اړه تر اوسه سپیناوی نه ده ورکړی د چا په حکم ګرځول شوي چا ته تقسیم شوي او څنګه ورکړل شوي بلکې دوی له دې سره سرسري چلند کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د برمل ولسوالۍ اوسېدونکو هم شکایت کړی و چې نږدې 200 بوجۍ غنم یې ورک شوي دي خو ولایتي اداره وایي چې یا د اندازه غنم ورک نه دي او په نږدې وخت کې به یې د ویش لړۍ پیل شي.